د بدر له ماتې وروسته د مکې کافرانو 3000 کسیز پوځ چمتو کړ تر څو پر مسلمانانو برید وکړي. په ځواب کې مسلمانانو هم د مدینې ساتنې لپاره زر تنه اصحابه تیار کړل. د جګړې حالت بیا هم د بدر په شان و. د دښمن پوځ د شمېر له مخې مسلمانانو څخه 3 چنده زیات و. خو دا ځل د مکې کافرانو په پوځ کې یو ځوان زوړور او زیرک سرتېره هم شامل و چې نام یې خالد و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره دا وه چې جګړې دې په مدینه کې دننه وشي، خو د اکثر صحابه کرامو نظر دا و چې باید له مدینې څخه بهر په پرانیستې صحرا کې وشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نظر پرېښودو او د اکثریت رایې ته یې درناوی وکړ. زر تنه صحابه له مدینې څخه د جګړې لپاره راووتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پوځ د نظامي اصولو پر بنسټ په 3 برخو وویشو او د هرې برخې مشر یې ځانګړي قابلو ته وسپارله. مرکزي برخه د مهاجرینو وه، ښي اړخ ته اوس قابله وه او چپ اړخ ته د حضرت قابلې جنګیالي وو. د مکې د کافرانو پوځ خورا ستر او مجهز و. نږدې 3000 جنګیالي، 200 څخه واخله تر 300 پورې آسان، شاوخوا 900 سرتېري له زغرو او بشپړ تجهیزاتو سره وو. د دې پوځ عمومي مشر د قریشو مشر ابو سفیان پر غاړه باز اکرمه بن ابو جهل کم چې د ابو جهل زوی و د چپ اړخ مشر ټاکل شوی او خالد بن ولید د ښي اړخ کمانډو پر غاړه لرله چې شاوخوا 300 آسان ورسره وو. د جګړې د حوصلې لوړوالي لپاره هند بن عتبه او یو شمېر نور ښځې هم د کافرو له پوځ سره مل وې چې د شعارو او سندرو له لارې جنګیالي هڅول. کله چې د قریشو پوځ د احد غره ته ورسېد، خلته تم شول او د مسلمانانو راتګ انتظار یې کاوه. له بل خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له مدینې نه زر کسیز پوځ سره ورسېد. خو دلته ناڅاپي یو څه پیښه وشوه. عبدالله بن عبید چې وروسته د منافقینو مشر وپېژندلی شو، له مسلمانانو پوځ سره مل و. خو کله چې د کافرانو 3000 کسیز لښکر ولید، ویل موږ خو نه جنګېږو، دا خو ځانوژنه ده. نو هغه له خپلو 300 کسانو سره د پوځ له منځه ووت او بیرته مدینې ته لاړ. دا که یو بشپړ دسیسه وه یا خرڅه، خو اوس مسلمانان یوازې 900 پاتې شول. د هغې مخ ته 3000 کسیز پوځ ولاړ و. خو د لږ شمېر مؤمنان د الله پر نصرت توکل درلود او د ستر امتحان لپاره ځلونه تیار کړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 غشي ویشتونکي د غره پر سر ځای پر ځای کړل څو مکې خلک له شا څخه برید ونه کړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته واضح امر ورکړ او ورته یې وویل که مو ولیدل چې مسلمانانو جګړه ګټلي، تاسو باید له غره څخه ښکته نه شئ، او که مو ولیدل چې مسلمانانو جګړه بایللي او مرغانې پر جسدونو ناست دي، د دوی غوښې خوري، بیا هم له خپل ځای څخه مه خوځېږئ. اوس نو دواړه پوځونه د احد تر غره لاندې سره مخامخ شول. د مکې یو مشر مسلمانانو ته د مقابلې بلنه ورکړه او ویل تاسو کې څوک شته چې راسره یو پر یو جګړه وکړي؟ حضرت علی کرم الله وجهه ور وړاندې شو او په مېړانه سره هغه مشر وواژه. ورپسې د وژل شوي مشر ورور د انتقام لپاره راغی، خو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورسره مخ شو او هغه هم له منځه یووړ. له دې وروسته نو عمومي جګړه پیل شوه. په لومړۍ شیبو کې جګړه نسبتاً ارامه وه، خو ورو ورو صحابه کرامو د توکل، مېړانې او قربانۍ مثالونه وښودل. دوی د مکې د پوځ لیکې ماتې کړې او پر هغې سخت فشار راوست. د قریشو جنګیالۍ ورو ورو خپل مورال له لاسه ورکاوه. په لومړۍ مرحله کې بریا ښکاره د مسلمانانو پر برخه وه او معلومېده چې جګړه ګټي. خو دلته ناڅاپي یو اشتباه رامنځته شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه 50 غشي ویشتونکي چې د احد د غره پر سر ځای پر ځای کړي وو، هغوی چې کله د جګړې میدان د مسلمانانو پر ګټه ولید او قریش د تېښتې په حال کې شول، نو 140 تنه غشي ویشتونکي د بریا د خوشحالۍ سره غر پرېښودو څو غنیمت مال راټول کړي. یوازې 9 وفادار صحابه هلته پاتې شول. په همدې وخت کې خالد بن ولید چې لا هم د جګړې یو هوښیار او زیرک قماندان و، د مکې انتظار یې کاوه. کله چې ولیدل چې د غره ساتنه کمزورې شوه، له شانه په چټک سرعت سره برید وکړ. همدغه شیبه وه چې د جګړې بڼه مکمله بدله شوه. مسلمانانو چې د بریا پر لور روان وو، ناڅاپي د 2 لښکرو په منځ کې ګیر شول. مخته د قریشو پاتې جنګیالي او شا څخه خالد بن ولید ناڅاپي برید. په دې ناورین کې یو شمېر صحابه کرام شهیدان شول او لویه ضایعه دا وه چې د مسلمانانو اتل جنرال حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم شهید شو. هغه یو حبشي غلام شهید کړ چې قریشو د حضرت حمزه د وژلو لپاره ګمارلی او ورته د ازادۍ ژمنه ورکړې وه. د جګړې په تود جریان کې یو اوازه خپاره شوه چې ګواکې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړی شوی دی. دا اوازه ځکه خپاره شوه
چې خالد بن ولید له شا څخه ناڅاپي برید وکړ او د هغې یوې ډلې جنګیالي د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم خیمې ته ورننوتل. هلته یوازې 9 تن اصحابه د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ستنې لپاره پاتې وو. په همدې مهال حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه او یو شمېر نورو زړورو صحابهو خپل ځانونه ډال کړل او نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم یې وساته. په دې حمله کې یو شمېر صحابه شهیدان شول چې سیره د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورته والی درلودو. نو همدې له امله کفارو فکر وکړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وژلی دی. دا اوازه په میدان کې خپاره شوه، پر مسلمانانو یې ژور اغېزه وکړه. خو وروسته کله چې دا خبره روښانه شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوندی دی، نو مسلمانان یو ځل بیا سره یو ځای شول. د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم چاپېره یې کلکه ساتنه وکړه او خپل ځانونه یې بیرته د احد غره سر ته ورسول. هلته یې بیا څه بندي وکړه او د جګړې لپاره یې ځانونه چمتو کړل. د مکې پوځ اسونه غره ته نه شول ختلی او پرته له اسونو هغو سرعت کم و. مسلمانانو له دې فرصت څخه استفاده وکړه او پر هغه یو شمېر چټک بریدونه وکړل. په دې حالت کې ابو سفیان پرېکړه وکړه چې جګړې ته نور دوام نشي ورکولی. نو خپلو سرتېرو ته یې وویل بس دی، راځئ مکې ته بیرته ستانه شو. مخکې له تګه ابو سفیان له حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وپوښتل آیا موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژلی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ نه، هغه خو بالکل روغ دی او هر څه چې تاسو وایئ هغه نسم دي. کله چې ابو سفیان دغه واورېدل نو ډېر غوسه شو، ځکه چې د قریشو اصلي موخه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني او مدینه تر خپل واک لاندې راولي. خو د دوی دواړه هدفونه پوره نه شول. نه یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژنو او نه یې مدینه ونیوله. نو دغه جګړه د قریشو لپاره یوه ناکامه هڅه وه. که څه هم ځینې خلک د احد جګړه د مسلمانانو ښکاره ماتې بولي، خو حقیقت دا دی چې که څه هم مسلمانانو ته دروند زیان ووښت، خو د قریشو هیڅ هدف پوره نه شو. نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژنو او نه مدینه فتح کړه او نه مسلمانان کمزوري کړل. بل خو دغه جګړه د مسلمانانو لپاره یوه ژوره تجربه او لوی درس شه. هغوی وپوهېدل چې د جګړې پر مهال مشر له امر څخه سرغړونه ډېره خطرناکه وي. دا تجربه د راتلونکي کانونو لپاره ګټوره ثابته شوه. وروسته مسلمانانو له لویو قوتونو سره جګړه وکړه، خو هلته یې هېڅکله خپل مشر له امر څخه سرغړونه ونه کړه او تل یې د نظام اطاعت او توکل له برکته بریا ترلاسه کړه. د مکې پوځ بیرته ستون شو، خو دا ځل ابو سفیان پرېکړه وکړه چې د مسلمانانو د ماتولو لپاره یو ځل بیا چمتوالی ونیسي. نو د راتلونکي ځل لپاره یې 9,000 کسیز پوځ جوړولو پلان جوړ کړ چې دا بیا د جګړې د هندق پیل و. دا کیسه کم بل وخت. مننه.